دا دنیا هغه دنیا چې دی په زرګاو په لکاو خلک دوکه کړي دي، خو بیا هم بعض خلک د دین عبرت نه اخلي، د زړه یې اخلي، د زړه اوږده پروت دی، د زړه ویښول پکار دي. هغه دنیا چې هغه روانه ختمېدو ته ده، او دا خبره ځان سره یاد ساتئ چې هر شی چې رواني که نه نه دی ختمي. په انسان باندې 3 حالات راځي. یو حال هغه دی چې د پیدایش نه مخکې دی، دویم حال دی د مرګ نه بعد د قیامت پورې، دریم حال په دې منځ کې دی، هغه د دې اولني نه وروسته او د دې اخرین نه مخکې دی، او هغه د دنیا. د ټولو نه لنډ حال پکې دا دی، د ټولو نه لنډ هغه دا دی چې د دنیا کې موږ اوسېږو د کم حالات چې موږ تېرو. اوس دا لنډ چې کم دی پکار دی چې دې نه خو موږ عبرت واخلو که چې دا لنډ دی. نه، تعجب خبره ده چې دا لنډ موږ ته د ټولو نه اوږد ښکاري، ځکه رب العالمین چې په قرآن کې په کوم ځای کې هم د دنیا باز کړی دی نو صفت یې ورنه دی کړی. دا دنیا یو پل دی، دې ته ممر وایي، ممر دې ته مقر نه وایي. ممر د تېرېدو ځای ته وایي، مقر د اوسېدو ځای ته وایي. یو مخکینی حال دی، ما تاسو ته ووایي که نه، یو اخرنی حال دی. د دې اولني حال نه چې د اخرني لږ په منځ کې پل دی، ډېر قمقل سړی به چې دې پل باندې یقین ساتي. حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي مالی وللدنیا ومالی الدنیا ومالی، زما د دنیا سره څه کار دی؟ وایي دنیا د ما سره څه کار دی؟ وایي یا رسول الله تا خو بالکل د دنیا نه ځان ویستو او دنیا یې د ځان نه بالکل لرې کړه. ولې؟ وایي زما مثال خو د هغه مسافر په شان دی چې په لاره باندې تېرېږي، د ونې سوري لاندې کښېني، په چې کله دمه وکړي وخت یې پوره شي نه هلته پوخ خو پرېوځي خو نه که بس روان شي. دویمه خبره پکې دا ده د دې ونې دا سوری به همیشه وي، دې خو لږ وخت که نه. دا دواړه خبرې په تا باندې راځي، د کور نه به وځې بیا به راځې نه، او قبر له به ځې او بیا به ترې واپس راځې نه. نو په دې دنیا باندې دوکه کېږئ مه. نو ځکه زه تا ته دا وایم ای د قبر اوسېدونکیه ته ولې په دې دنیا باندې دوکه شوې؟ دې دنیا کې څه دي چې ته دوکه کړی؟ کوم ځای کې دي هغه کسان، کوم ځای کې دي چې زموږ نه مخکې پاتې شوي غټ غټ بنګلې جوړې کړي وي ښکاري شتي؟ هغه کسان شتي چې ونې نهلې کړې وي، د ځمکې آبادي کړې وي، د ښکلې ښکلې ځمکې شتي. هغه کسان چې هغه پکې په سلونو کلونو اوسېدلي. زه تا ته دا وایم چې د دې قبرونو نه عبرت واخلئ. ظاهره کې خاورې دي، ځکه دا ویل کېږي ظاهرها تراب، ظاهره کې څه دي؟ خاورې دي. وباطنها حسرات، او دنه ارمانونه دي. لپاسه خاورې دنه ارمانونه، لپاسه خو دې ښکاري چې دا ښکلي آباد شوي دي، ښکلي جوړ شوي دي، بیا کاڼي پراته دي، دنه پکې داسې مصیبتونه دي والله که د ولیدو ته باریان شي. غټې خبرې روانې دي. څوک جهنم کې د عذابونه ورکړی کېږي، او څوک په جنت کې دی او مزې اخلي. دا قبر به معمولي نه ګڼې، دې له به ته ځې ستا یوه شپه به اولنۍ شپه چې د مړو سره تېریا به څنګه شپه بالکل خوا په خوا تا ته مړي پراته وي، دا ستا ملګري، بیا دغه ستا ګاونډیانې. او بیا د دې نه عجیبه چې کله د انسان په قبر کې کېښودی شي د قبر ورسره خبرې کوي. انا بیت الغربه، زه وایي ناشنا کور یم. وګوره ما سره اشنا مشنا نشتي. ګورې کور د چا دی؟ زمونږ. او دې څه ناشنا، دا ډېر عجیبه کور دی. دا کور زمونږ دی او دې ناشنا، او کم کور چې اشنا دی هغه کور زمونږ نه دی. انا بیت الوحده، زه د یوازې کېدو کور یم. دلته چې څوک راشي دویم کس ورسره نشي راتلی. دا داسې کور دی چې لازم به پکې یوازې. انا بیت التراب، زه د خاورو کور یم. په دې کې څوک څه نشي کولی، چېرته هم ځي خاورو ته مخامخ کي. انا بیت التراب مرحبا و اهلا، په خیر علي. د مؤمن ته دا قبر څه وایي؟ په خیر علي. وایي ته چې په دې دنیا کې ګرځېدې زما ډېر خوښ وي، ما چې دی به کله راشي. دا د مؤمن ته دا خبره وشي، مؤمن خوشحاله شي. واذا دفن العبد الفاجر، او کله چې فاجر فاسق کافر مجرم دنیا پرست ښخ شي، एकदम په आवाज راشي لا مرحبا ولا اهلا. ته څه کې دلته چې راغلی په دې ځمکه باندې چې ګرځېدې زما بدې شوې، او ته لا دلته م رالې، ته به نن ووینې زه سره څه کوم. رسول صلی الله علیه وسلم وایي راتنګ شي بې داسې رسول صلی الله علیه وسلم د خپلې ګوتې په دې ګوتو کې داسې ورننویستې، داسې کې وایي د پختۍ پر نورو پختو کې لړ چې دباو کړی یې داسې مرګ اچانک راځي. دا خبره واضحه شو. دویمه ده که هر څوک او که هر چا زوی او که څومره مالدار او که څومره دیندار سیکنډ ټیم تا ته نه میلاوي. او دریمه ده چې دنیا ځای د قرار نه دی، د اوسېدو نه دی، دا ځای د تېرېدو دی، او په تېرېدو او په اوسېدو په دواړو کې فرق دی. نو دا فرق یې زده کوي، په دې باندې تېر شي، اوسېږي پکې مه، زړه ورسره ونه لګې. د دغه کور دپاره تیاری وکړئ، کوم کور چې زمونږ اخرنۍ قرارګاه ده.